ناستو قدرمنو مشرانو مخامخ د کلن قبیلې او علم و دانش خاوندانو سلامونه پیرزونې وړاندې کوم. د خبرې ډېرې وشوې، د ټولو له مخه زه د ادب کور او د ادب کور د سرخیل ډاکټر عبدالله جان په مننه وایم چې راځي تحصیل ورته د هغه پښتني مینې ته وړاندې کوم چې د دې اثر د لوی پښتون شاعر په درناوي کې او د هغه سره مخ په مخ کړو. ساحل صاحب زمونږ دلته جړک خبر وکړه چې مونږ زه د اجمل صاحب نه او ساحل صاحب نه متاثره شوی یم. نو صرف جړک نه، زمونږ د دغه اثر چې څونه 1980 د لسیزې چې څونه ملګري دي زمونږ د عمر نو هغه مونږ د دې دوو شخصیتونو نه زیات تاثیر اخیستی دی. خو اجمل صاحب دلته نه او ساحل صاحب دلته، نو بیا په دغه کې ډېر کسان چې کوم خوش نصیبه دي په هغې کې یو زه یم چې د ساحل صاحب زمونږ رهنمایي کړې ده، زمونږ لارښودنه یې کړې ده. د ساحل صاحب سره مونږ ډېر وختي دي د ټوپۍ خبره کوله، نو په هغه ګاډي کې ورسره زه هم ناست وم او دا خبره ده په ګاډي کې هلته مو کړې وه هغه وخت. او دغه شان د ولفیر نه ورسره وپېره راتلونو هغه نیر کې خلکو کار کول جمع و. نو هم دغه خبره ساحل صاحب هغه ټایم ما ته لږ ودرېدو، مې ولې جي نو ده راته دغه خبره وکړه که مې چې نو د ساحل صاحب سره زمونږ ډېر یادونه دي، ډېر ورسره ګرځېدلي وو ځای په ځای او شوګیري هم کړي دي، شپې هم کړي دي او په دې ګرمۍ او یخنۍ کې ورسره په دې ټوله پښتونخوا کې ګرځېدلي وو. په ساحل صاحب ما نظم چې دی نو هغه زما کتاب د بیرګیار سپرلي کې چاپ دی. الله دې راته ژوندی لري. نن چې زه د ژوند په کوم سټیج ولاړ یم نو په هغې کې د ساحل صاحب 2-3 تنه شخصیتونه دي، په هغې کې د ساحل صاحب ډېر لوی لاس دی او ساحل صاحب دې راته الله ژوندی لري، سلامت وي او د ډاکټر صاحب بیا ډېر هم